د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا د سیمې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازو او په دغه ولایت کې د مرستندویه بنسټونو له مسؤلینو سره وکتل. په دغې کتنه کې دواړو لورو د هیواد وګړو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د بهیر او نړۍ ته د شته امنیت د واقعي انځور د وړاندې کولو په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. په یاده غونډه کې د سره صلیب دفتر مشر، د یونما استازي، د روسیې، ترکیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان د قونسلګریو استازو او د بلخ سیمه ییزو چارواکو ګډون کړی و. لومړی د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا په دغه ولایت کې د یادو هیوادونو د استازو د خدمتونو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین شوی دی او د دې هیواد خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد د داخلي امنیت د ګډوډولو لپاره نه کارول کیږي. همدارنګه ښاغلي وفا د یادو هیوادونو د بنسټونو او قونسلګریو له استازو وغوښتل چې د افغانستان رښتینی انځور دې نړۍ ته وړاندې کړي تر څو دوی په دې باور وکړي چې افغانستان اوس یو مترقي او ولسپاله نظام لري. ورپسې د قونسلګریو استازو هر یوه په افغانستان کې له موجوده شرایطو څخه خوښي څرګنده کړه او د افغانستان خلکو ته یې د صادقانه خدمت په برخه کې خپل چمتوالی څرګند کړ. په پای کې د بلخ د علماو شورا رئیس او یو شمېر نورو د اسلامي لارښوونو او د هغوی د تطبیق په اړه خبرې وکړې او اوسنی نظام یې د الهي احکامو او قرآن عظیم شان د لارښوونو پر بنسټ وباله. د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا په مشرۍ د بلخ د ټولو ولسوالیو له ولسوالانو، امنیه قمندانانو او د استخباراتو د مدیرانو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په یاده ناسته کې د بلخ ولایت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو هم حضور درلود. د غونډې په پیل کې د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا وویل چې په هیواد کې 20 کاله جګړه تیره شوې. مجاهدینو د ولسوالیو مشرانو او ولسي وګړو ډېرې قربانۍ ورکړي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د خپل ځورېدلي ولس خدمت وشي. په لرې پرتو سیمو کې د ولس سره په هره برخه کې همکاري وشي ځکه چې د اشغالګرو په ماتولو کې ولس هم ډېره ونډه درلوده. همداراز ښاغلي وفا له ټولو مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې خپلو مسؤلیتونو ته توجه نوره هم زیاته کړي، په خپلو منځونو کې همغږي ولري، د علماو کرامو، ولسي مشرانو، سپینګیرو په خپلو منځونو او ادارو کې او د ځوانانو سره وخت په وخت مجلسونه برابر کړي. ورپسې د بلخ ولایت د امنیه قمندان، د استخباراتو مرستیال او د امنیت آمر هم خبرې وکړې. نوموړو خوښي وښوده چې د یاد ولایت د ولسوالیو له مسؤلینو سره د همغږۍ په موخه ناسته کوي. د دې ترڅنګ یې زیاته کړه چې مجاهدینو د نړۍ زورواکو په مقابل کې په کلک عزم او قوي ارادې مبارزه وکړه او د اسلامي امارت ټول دښمنان یې په ګونډو کړل. ټول پخواني مجاهدین او مشران موږ ته ډېر ارزښت لري ځکه دوی په دا تیر 20 کلن جهاد کې ډېره قرباني ورکړې ده. وروستیو کې ټولو مسؤلینو د خپلو سیمو ستونزې او نظریات د بلخ د والي سره شریک کړل چې د والي له لورې ورته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ شو. په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت د علماو او امر بالمعروف ریاست د مسؤلینو ترمنځ د لارښوونې او همغږۍ غونډه جوړه شوه. په دغې غونډه کې د جوماتونو او تکیهخانو د خطیبانو او ملا امامانو د مسؤلیتونو په اړه خبرې اترې وشوې. په دغې غونډه کې چې د مزار شریف ښار د بېلابېلو سیمو د جوماتونو او تکیهخانو یو شمېر علماو، شیخانو او امامانو ګډون کړی و، په پیل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي نور آغا هاشمي د اسلامي امارت په نظام کې د علماو د مقام په اړه خبرې وکړې. همدارنګه ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې د افغانستان د اسلامي امارت مشر د دیني علماو د ملاتړ په موخه په دیني مدرسو کې شاوخوا 100,000 بسته د دیني عالمانو لپاره ځانګړي کړي دي تر څو له خپل منبر څخه د دین او ټولنیز نظم په ګټه کار واخلي. هغه دغه راز د علماو د مسؤلیتونو په اړه وضاحت ورکړ او له هغوی وغوښتل چې له جوماتونو او منبر څخه دې د دین او د ټولنې په ګټه استفاده وکړي.
په پای کې د غونډې یو شمېر ګډونوالو د اسلامي امارت د رهبرۍ له لورې د ټولنې د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د علماو او د اسلامي پوهې د درلودونکو لپاره د رامنځته شوو فرصتونو څخه خوښي څرګنده کړه. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.